سبزیانې چې ګرانې شي نو عوام چغې شروع کی، خو اوس چې ډېرې ارزانې دي نو ګاک یې کم شوی دی. د سبزۍ نرخونه چې زیات شي نو ټول ادارې او بالخصوص د خوراک اداره په نرخونو نظر ساتل شروع کی، خو چې ارزانې شي نو کروندګر وایي چې د دوی څوک تپوس نه کوي. عظمت چې په لویه کچه د سبزۍ کروندګر دی وایي دې وخت کې اوس دا موږ الو کرلی دی، کوم چې زمونږ بره یخ علاقو کې زیات کرلی کېږي، صفات کې، چترال کې، دیر ګرګیت علاقو کې کرلی کېږي. دا یو نوې ورایټي ده فلیمینکو، دا یو رونالډو ده چې که موږ د هالینډ نه ټیشو کلچر امپورټ شوی تخم دی، ماشاءالله شوی هم دی، ښه زبردست پیداوار هم زبردست دی، رنګ او سایز هم ښه زبردست دی او سږ کال دا هم خوش قسمتي ده چې نورې سبزیانې ارزانې دي او الو ریټ سږ کال ښه دی. نو الو دا ده چې زموږ لا اوس سیسټم روان دی بچ کوي. د سبزۍ نرخونه ډېر کم شوي دي، لکه د موسم نوموړی سبزی کتوری، کدو، کریلا، پیاز، ټماټر دي، ټول په 30 روپۍ کیلو خرڅیږي او ګاک نه لري. خو الو چې سږ کال یا په دې وخت کې په 80 روپۍ کیلو دی، یو دکاندار شاهمن وایي چې لږ ورځو کې به ارزان شي. او پاتې شو د الو خبره، نو الو بهر نه راځي هغه نه پنډۍ نه، او یو ځای بل ځای نه راځي نو ګاډو والا کرایه نه ډبل اخلي، مزدوران چې کوم دی مزدوري ډبل اخلي او رش روشتي نو لږې ورځې پس به که خیر یې لوګان هم ارزان شي 50 شپېتو له به راشي. عظمت نواز چې د زراعتو طالب علم هم پاتې شوی دی او په خپلو پټو کې نوې تخمونه او طریقې خپلوي، وایي چې د هالینډ الو یې کرلې دي او د نورو سبزو تاوانونه ورله همدا الو ترسره کوي. دی وایي تیر شوی کال سبزیانې کاش کم شو، آینه مخکې کال سبزیانې ګرانې ارزانې وې، نو زمونږ دا زمینداري پلانینګ کراب پلانینګ نشته ملک کې. یو کال سبزیانې سپیسیو کی یا هر یو فصل چې پیسو کی او پسې نیکسټ ایر هغې کاست زیاتو شي، او چونکې زموږ مارکیټینګ سیسټم دلته نشته نو هغې وجې نه زموږ بیا هغه شان ریټونه نه میلاویږي، یا کوم چې زموږ زیات فصل وشي یا ورته موږ بمپر کراپ وایو هغه زموږ ضایع شي. کروندګر وایي چې حکومت له پکار دی چې د سبزیانو د کر په هکله طریقه کار وضع کړي چې یو کال ارزانې او بل کال ګرانې نه وي او کال وسر داسې نرخ وي چې نه عوام پریشانه وي او نه کروندګر تاوان سره مخ کیږي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیون نیوز، چارسده.